سورة المعارج ده مكي سورت ته په دې کې څلوېښت آیتونه او دوه په دې کې رکوګانې دي. لوی مقصد په دې صورت کې هغه دا دی چې د الله سبحانه وتعالی د هغه عذاب نه بندګان یرول چې هغه یقیني عذاب دی او د هغه عذاب نه د بچ کېدو اسباب الله په دې صورت کې بیان کړي دي. یره ورکړې ده او اسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. اغختو یو غختن کی عذاب واقع کیدن کے. حدیث کی درجی امام حاکم امام نسائی راوڑے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تے چی دا سائل دا غختن کے دا نضر ابن حارثو چراغی وی اغا عذاب اغا تاسو چی لوز کوئی اکم جی کی دا توغی وکڑوی دا دی راشی کنا اللہ وی اوغختو یو غختن کی اغا عذاب چی اغا واقع کی دن کے دے شک بکی نشتی. للكافرين ليس له دافع. كافران لرا نشتي اغي لرا دفكون كي دا عذاب برازي با كافرانو باندي او اغي لرا دفكون كي سوك نشتي. من الله ذي المعارج. دا طرف دا الله نچي خاون دا وچتو مرتبو دي. دا الله طرف دا بدا عذاب رازي. ذي المعارج دي كدري معني دي. یو معنی دا چې د هغه الله له طرف نه چې هغه د اسمانونو خاوند د اسمانونو والا دی. دویم معنی دا چې هغه ذي الفواضل والنعم چې هغه فضل او نعمتونو والا رب دی، احسانونه یې کړي په انسانانو باندې په مخلوقاتو. او دریم قول دا دی چې هغه درجو والا دی. بعضو علما ویلي که نه معارج نه مراد هغه د جنت هغه درجې دي چې الله به نیکانو خلکو ته ورکوي. من الله ذي المعارج ده طرف ده الله نجي خاون ده وچتو مرتبو ده. تعرج الملائكة والروح إليه. ورخيجي ملائكة وروح أغتا في يوم كان مقداره. باغورسكي چانداز داغي 50,000 سنة. 50 ركال ده. د قیامت په ورځ به ملائک او روح څوک د جبریل علیه السلام دی، دوی به الله ته ورخیږي، الله به ورته حکمونه کوي او دغه ورځ الله وایي 50,000 کاله ده. فاصبر صبرا جمیلا. نو صبر کوه په صبر ښایسته سره. ښایسته صبر کوه، قسمه قسم تکلیفونه به په تا باندې راځي. انهم يرونه بعیدا. یقینا دوینی دی لرا لری د امکان لکه دی نشي مشرکانی لری اینی داوی د عقل نه لری خبر دی چې قیامت براشي. ونراه قریبا. او اینو منګ دا نږدې مؤمنانو ته نږدې ښکاري. یوم تکون السماء کالمهل. هغه ورځ چې شي به اسمان په شان د تنبیې ویلې کړی شوي. وتكون الجبال كالعهن. او شي به غرونه په شان د وړۍ. ولا يسأل حميم حميما. او تپوس به نشي کولی یو دوست د بل دوست نه، دوستي به په کار نه راځي. یبصرونهم. یو بل ته به خوی کېږي دوی، یو بل به ییني خو بیا هم د یو بل مرسته نشي کولی. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. خوخیب مجرم ارمان چې قربان کی دی د عذاب د دغې ورځې نه زامن خپل زامن قربانولو تم تیار دی خو نه قبلیږي بچي. وصاحبته واخيه. او ښځه ورور خپل. وفصيلته التي تؤويه. او قبیله خپل هغه چې ځای ورکوي دته. دا ټولې قبیلې قربانولو ته تیار دی. بلکې
ومن في الارض جميعا او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول ثم ينجي بیا خلاص کی د فدیه د لره د عذاب د الله نه دا غواړي دی دا ټول ځمکه قرباني خو چې دا فدیه د الله د عذاب نه خلاص کی خو دې څه نشي کېدی ځکه الله وی کله هیڅ چرې داسې نه ده داسې نشي کېدی دا د کومو زامنو دپاره بچو ښځو دپاره قوم او ملک دپاره یو سړی لګیا جنګونه کوي او د هغې دپاره قرآن او حدیث پرېږدي په آخرت کې به دی دا ټول قرباني خو فایده به وله نه ورکوي نو الله وایي داسې خو نشي کېدی انها لظا یقینا دا اور یوه لمبه ده نزاعة للشوى ویستونکي دا سرمنې د اندامونو لره په اندامونو لپاره چې کومه سرمن ده په دې اور سره وځي تدعو من ادبر وتولى اواز به کوي هغه چا ته چې شا یې راړولی ده او مخ یې ګرځولی دی د الله د دین نه دا اور به هغوی ته اواز کوي وجمع فاوعى ومال جمع کړی دی نو په لوښي کې یې اچولی دی هغه خلک چې مالونه جمع کړي او د الله په دین کې یې نه دي لګولي د انسان عجیبه طبیعت الله بیانوي ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا کړی شوی دی ډېر رسناک اذا مسه الشر جزوعا کله چې ورسیږي د تکلیف نو بې صبري کوونکی فریادونه بیا ډېر کوي واذا مسه الخير منوعا او کله چې ورسېده ته فایده د دنیا نو منع کوونکی د هغې بیا د الله په لار کې مال نه لګوي که غریبي پرې راشي فریادونه ډېر کوي او که الله وله مال ورکړي او فایده وله ورکړي بیا د الله په لار کې نه لګوي ها اوس الله وایي چې هغه اوچت مؤمنان هغه د دې جهنم نه الله ساتلی دي او د دې بدو صفاتو نه هغه څوک دي الا المصلين مگر منځ کوونکي الذين هم على صلاتهم دائمون هغه کسان چې دوی په منځ خپل باندې همیشوالی کوونکي دي والذين في أموالهم حق معلوم او هغه کسان دي چې په مالونو د دوی کې برخه معلومه للسائل والمحروم د پاره د غوښتونکي او نه غوښتونکي هر چا باندې خرچه کوي د الله په لار کې که څوک سوال کوي او که څوک نه کوي والذین یصدقون بیوم الدین او هغه کسان چې تصدیق کوي د ورځې د جزا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او هغه کسان چې دوی د عذاب د رب خپل نه ډېر یریدونکي دي ان عذاب ربهم غیر مأمون یقینا عذاب د رب د دوی نه دی امن کړی شوی د هغې نه یا په امن کې کېدل نه دي په کار د هغې نه والذین هم لفروجهم حافظون او هغه کسان دي چې دوی د عورتونو خپلو حفاظت کوي دا ټول د اوچتو مؤمنانو صفات دي او بله چې چا کې دا صفات دي نو الله به یې د غضبونو نه هم ساتي یو دا چې هغوی د خپلو عورتونو حفاظت کوي الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مگر په بیبیانو خپلو باندې یا هغه چې مالکي ښی لاسونه د دوی وینځي د دوی فانهم غیر ملومین نو یقینا دوی نه دي ملامت کړی شوي د هغې په استعمال فمن ابتغى وراء ذلك بچا چې طلب وکړو ما سوا د دینه بله لارې لټوله فاولئک هم العادون نو دغه کسان هم دوی د حد نه تېروتونکي دي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او هغه کسان چې دوی د امانتونو خپلو او د لوزونو خپلو لحاظ ساتونکي دي والذین هم بشهاداتهم قائمون او هغه کسان چې دوی په ګوایانو خپلو کلک ولاړي ګواهي چې ورکوي
نو رښتینې ګوی ورکوي په هغې کلک ولاړ والذین هم علی صلاتهم یحافظون او هغه کسان چې دوی په مانځه خپل باندې ساتنه کوونکي دي اولئک فی جنات مکرمون دا کسان به په جنتونو کې عزت مني چې دا صفات په چا کې الله به د عذاب نه ساتي په جنت کې بول الله ځای ورکوي او عزت بول الله ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د جنت تذکره وکړه مشرکانو به اول انکار وکړو او بیا به یې دا ووي وی جنت خو اول شتي نه و کوي نو موږ به د دې غریبانانو نه مخکې وي جنت ته ورننوتي او داسې تعجب به وکړو او ډلې ډلې به دوی داسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوا نه تیر شو خی طرف او ګس طرف نه ټوغې به وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله په هغوی باندې رد کوي فما للذین کفروا قبلک مهطعین نو څه وجه دا کسانو لره چې ستا طرف ته رامنډې وي عن الیمین وعن الشمال عزین د خی طرف او د ګس طرف نه ډلې ډلې دي د جماعتونو په شکل کې تیښته به یې کوله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيتم لري هر یو تن د دوینا چې داخل بشي جنت د نعمتونو ته هر یو په دوی کې د ارمان دی مشرکان وی موږ به جنت ته ځو کلا هیڅ چرې داسې نه ده انا خلقناهم مما يعلمون یقینا موږ پیدا کړي دي دوی د هغه څه نه چې دوی یې پیژني یعنی دوی د خپل ځان معلوم دی د منۍ د قطرې نه پیدا دي دوی سره څه اختیار دی چې موږ به جنت ته ځو پلانې به نه ځي اختیار خو ټول د الله سره دی فلا نو داسې نه ده اقسم برب المشارق والمغارب زه قسم کوم په رب د مشرقونو او په رب د مغربونو انا لقادرون خامخا من قادر یو سوال زړه ته راځي چې دا مشرق او مغرب خو یو دی بیا دوه ذکر شو لکه سورة الرحمن کې موږ وضاحت وکړو چې یو مشرق د جمعې دی یو مشرق د اوړي دی دا شان مغرب خو دلته خو ډېر شی مشرقونه ذکر کړو مغربونه دې څه معنی دا ده دا نور چې کله ډوبېږي مغرب کې ډوبېږي خو په مغرب کې به قسمه قسم ځایونو ډوبېږي نو هغه ټول مغربونه شو مشرق طرف نه راخیږي خو صرف یو طرف خو نه راخیږي په مشرق کې ځایونه دي چې د هغې نه راخیږي نو ډېر مشرقونه شو الله وی زه قادر یم په څه باندې علی ان نبدل خیرا منهم په دې چې بدل کې راولو غوره د دوی نه بل مخلوق به الله وی راول وما نحن بمسبوقین او نه یو موږ عاجزه او کمزوري الله موږ څه کمزوري نه یو چې دا کار نشو کول فذرهم یخوضوا ویلعبوا بس پرېږده دوی چې بکواس کوي او لوبې کوي حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون تر دې چې میلاو بشي د هغه ورځې سره چې دوی سره وعده کیږي يوم يخرجون من الأجداث سراعا په هغه ورځ چې راوځي به دوی قبرونو نه منډې وهونکي به وي كأنهم إلى نصب ينفضون گویا که دوی بوتانو خپلو ته ورمنډې کوي یا ورزغلي داسې منډې به وي لکه څنګه چې دوی په دنیا کې د بوتانو طرف ته منډې والي که نه منډې به یې کړې سبحان الله الله وی د قبرونو نه چې راپاسې هم دقه شان تیز تیز به روانې ته به چې بوتانو پسې منډې وایي بوتانو ته اواز کړی خاشعة ابصارهم ذلیله به یې سترګې د دوی ترهقهم ذله د پاسه به راغلی په دوی باندې ذلت ذلک اليوم الذي كانوا يوعدون دغه ورځ ده چې دوی سره وعده کېدی شي یا دوی سره وعده کېده دغه ورځ ده چې دوی سره په خپله مقام